دا وظیفه ده ښه خلک نن سبا په وظیفو پسې ډېر ګرځي حالات ګډوډ دي ملک کې بهر هم د مزدوریانو دا وظیفه والا یقیني نبوي نسخه او وظیفه او اجازه هم ټولو ته ده ګوره موږ هغه کوم نه یو چې خاص اجازي تاسو ټولو ته اجازه ده د دې وظیفې چې دا اجازه تاسو مخکې ورکولی شئ حدیث کې دا راځي ابی بن کعب رضی الله عنه روایت ته امام احمد امام ترمذي راوړی په توجه سره واوره ابی بن کعب رضی الله عنه یو پیر راغی وی یا رسول الله ای د الله پیغمبره انی اکثر الصلاة علیک زه په تاسو باندې یا رسول الله ډېر درود ویم فکم اجعل لك من صلاتي ای دعائي نو زه به د خپل دعا په دوران کې څومره درود په تا وویم یعنې تپوس کوي چې زه خو درود ډېر ویم او خوښه مې هم دا دی چې ډېرې وویم خو چې دعا غواړم په تاسو خو لازم درود ویم خو څومره ویم هغه ورته ویې ما شئت چې څومره یې ویل ووایه نو ده ورته ویې الربع څلورمه حصه به جو په تاسو درود ویم 3 حصې به دعا غواړم څلورمه په تاسو درود ویم رسول الله وسلم ورته ما شئت چې بس څه زړه غواړي فإن زدت فهو خیر لک او که د دې څلورمې له دې هم ډېره کړه نو خیر پکې ډېر دی وی ما ورته ویل چې النصف نیمه به دعا غواړم خپل حاجتونه به الله ته بیانوم نیم به په تا درود ویم وی رسول الله وسلم ورته ویل چې ما شئت به ستا خپله مرضي ده خو خبره دې ډېره کړه نو خیر ډېرېږي وی ما ورته ویل چې فالثلثین بیا به داسې کار وکړم د الله رسوله چې دعا به 3 حصې کړم نو 2 به په تاسو درود ویم او 1 حصه کې به دعا غواړم خپل مسله به الله ته خپل حاجتونه وبیانوم وی راته وی چې ما شئت ستا خپله مرضي ده خو فإن زدت فهو خیر لک که دې د دې نه هم ډېره کړه نو ستا پکې خیر ده د دې نه بعد خو پکې څه نه و ده ورته وویل اجعل لك صلاتي كلها د الله پیغمبره جو بس په تا به صرف درود ویم نه یعنی زما دعا به د اول نه د اخره پورې صرف درودي بس رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ها اذا تکفى همك ويغفر لك ذنبك نو بیا خو به د هر مصیبت حل شي هر مسله به د حل شي او هر ګناه به در الله وبخښي چې صرف درود وي یعنی دا څنګه کېدی شي طریقې څه ده طریقه دې لکه چې وضاحت د ابی بن کعب رضی الله عنه د طریقې لکه اوس یو سړی د جومات ته رانوت او اذان وویلی شو اذان او اقامت منځ کې دعا ښه قبلېږي که نه او د دې ټیم کې لاس اوچت کړو چېرې دعا غواړو او دعا د اول نه د اخره پورې درود دي اول نه اخره پورې درود دي هر هم غم دړ تکلیف مصیبت به ته الله ختم کړي او ګناهونه به ونه وبخښي اسې دې کې یعنې ما په یو ورځ سوچ کو د حدیث زما مخې له راغی یو کتاب کې نو ما په هسې سوچ کو چې لکه الله دې سړي له ولې دا هر غم او مصیبت او دا ختموي د دې سره نو دا یې خو ډېرې وجې کېدی شي لکه دا خو معلومه ده چې یاره په پیغمبر یې درود وي او په پیغمبر باندې الله مین دی چې الله پې مین دی او ده پې درود وي الله ورله دا هر څه ورکړو دا ټولې خبرې صحیح دي خو زما یو نقطې ته سوچ راړه ده چې دې سړي د الله او د الله د پیغمبر دومره لحاظ وکړو چې خپلې مسلې پرېښودې او صرف یې درود وي نو چې ده دومره لحاظ وکړو نو الله وله د خپل طرف نه هغه ټولې مسلې حل کړي بغیر د ویلو نه بغیر ده ورته ویلی وي خو الله وله هغه ټولې مسلې حل کړي ځکه چې هلته ده لحاظ د الله وکړو لحاظ یې د الله د پیغمبر وکړو نو الله خو غیرتي ذات دی چې ته یې دومره لحاظ وکړو دومره یې د هغه د پیغمبر لحاظ وکړو نو خو هغه هم ستا لحاظ کوي نو دا فضیلت واوره بل فضیلت په رسول صلی الله علیه وسلم باندې د درود ویلو چې کومه دعا کې درود ویلی شي هغه الله قبلوي او زه خو د خپلو خلکو دې دعاګانو ته ډېر حیران یم یعنې دا دعاګانې لاسونه دي شي نو بس پکې لاسونه هم دي شي کوي او یو ته ګوره او بل ته ګوره یو 2 سیکنډه یي نه ماته ښکاري 2 3 او بیا کړس مخلی راواچي لاسنیوي له چې ورشي روي دا وابیان دوا نه مني څنګه ته کومه دوا کې لاس اوچت دا دوا ده
دې ته رواج وایي، دې ته دعا خو نه وایي. که دوا ورته وایي هغه پښتو اصطلاح کې دوا ده، خو دعا نه ده. دعا چې ستا توجه وي الله ته کم سے کم کوي. دلته ګوره چې په کومه دعا کې درود یي هغه الله قبلوي. موږ ته پکې دومره ټیم یي نه چې موږ پکې درود وایو، ځکه چې هغه ټوله د 10 سیکنډو دعا ده که نه. مانځه نه بعد هم نه لیدلي سلام چې وګرځي، نو اوس په دې کې د درود څه ټیم ووایي، خپل عجزي الله ته څه ټیم بیان کړه، د الله حمد یې پکې څه ټیم ووایي، د الله صفات یې پکې څه ټیم بیان کړو، بس مخلی راواچو. پنځمه دعا د حدیث د ابو هریره رضی الله عنه د امام طبراني راوړی دی او ښه صحیح سند والا دی. وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یشرب فی 3 انفاس. رسول صلی الله علیه وسلم به څښاک په 3 ساګانو کې کو، یعنی څه شی چې به څکو په 3 ساګانو کې به څکو. دلته یو مسله ده کې په دې باندې ډېر خلک نه دي پوه، ډېر د یا که زه ډېره هم اوږده کړم ماته لږ ښکاري. هغه ده چې هغه شی به په 3 ساګانو کې څکي چې هغه په 3 ساګانو کې د څکو لایق وي. دغې بعضو روایتونو کې راغلي رسول الله صلی په 2 ساګانو کې هم څکلی، لکه دلته چې را پرشتکي ګیلاسونه یې دوکانونو کې میلاویږي هغه سپین، په دې کې په 3 ساګانو کې ته څه تقسیمې؟ نو دا داسې طریقه د رسول الله وسلم نه وه. ځکه بار زه وایم څه وایم، علماو سره چې ناست نه یې ته په دین نشي پوهېدی. ښه اوس د عرب چې د ګاوس کې هغه وړه پیاله کې لیدلې وي، دا هم په 3 ساګانو کې تقسیمې. هغې کې هېڅ هغې کې خو داسې د معمولي یو ګوټې ور اچولې او هغه هم ته داسې کې. په دې مسله ځان پوه کوي. حدیث کې راغلي رسول الله وسلم وایي داسې اوبه مه څکئ لکه اوښې چې څکي. اوښ په یو غړم اوبه څکي او لګیئ معنی چې اوبه کله ډېرې نو په یو سنه یې مه څکه، تشبیه د اوښ سره راځي. لکه اوس تا د اوبو دا بوتل راغستی دلته چې میلاویږي دوکانونو کې په ریال چې میلاویږي، او په یو سنه ورته نښتی، یا د دې نه غټ دې راغستی، یا یو غټ جام دې ډک کړی دی، یا ګیلاس دې غټ راغستی هغه په یو سنه څکي نه. اوس یو ګیلاس دی هغه د 2 ساګانو قابل دی، په 2 ساګانو کې وڅکه. چې دا یې زیات دی بیا 3 ساګانې د سنت طریقه ده. نو په مسله ځان پوه کوي چې دلته وجه څه ده. بله ده په یو سنه اوبه څکه، په دې باندې ډاکټرانو ښه باقاعده لیکل کړي دي او ښه کافرانو ډاکټرانو پې کړي چې په یو سنه باندې څښاک کول دا بدن له نقصان ورکوي. ته سوچ وکړه ځه، یعنې دومره تا ګیلاس راغستی دومره او غړم بغړب دا یو د په یو ځای ټول ورشي، نو دا مسله به نه جوړوي بدن کې. ګوره شریعت دومره ښایسته شریعت دی زموږ، تا ته وایي یعنې ادب دا د خوراک څښاک نوڼۍ چې خولې ته واچې ښه معده کا چې دننه بدن کې ته نقصان جوړ نه شي. بل ډوډۍ چې خورې ډېره ګرمه مه خوره، اوبه چې څکې او ډېرې په یو سا یې مه څکه. د ټولو خبرو کې زموږ فایده ده. ځکه زه دا خبره کوم او تاسو خو به اورېدلي بار چې کېدی نشي چې په یو شي کې دې زموږ فایده یو الله ته موږ منع کړي، او کېدی نشي چې الله او د الله پیغمبر یو خبره کړي او هغه د حکمت نه خالي. نو په یو سا باندې کمې اوبه څکلی شي چې د یو سا قابلي، او که د لرې نه څوک تاویني نو داسې نشي ویلی چې یاره داسې لګیا لکه د اوښ په شان. لکه اوس وړوکی غوندې ګیلاس ته دومره ختم شوي، ښه غټ ګیلاس دی او لګیا یم او لرې نه ما سړی ګوري، دا څه طریقه ده. بل په دې باندې سړی یعنې سبحان الله هر ادب چې شریعت ښوولی په هغې سړی ښایسته ښکاري، او چې د هغې خلاف ورزي کې سړی مزېدار نه ښکاري. خو دومره دی چې بعض کسان په دې مسله نه دي پوه، ما لیدلي دي هغه غریبانان کې چې معمولي شی هم راولي بیا دا چل به کوي. نو دا طریقه نه ده. ښه بله دا چې حدیث کې ورسره دا هم راغلي دي چې دا سا چې الې دا بلې لوښي کې دننه نه الي چې کرکه ده. بله څه پته لګي د خولې نه یا د پوزې نه څه ګن لاړ شي په اوبو کې، ځکه شریعت ته ته وایي داسې مه کوه.
نو یو کار به رسول الله وسلم دا کوو، بل کار به یې څه کوو، دې ته غوږ کېدی. او دا هم زه یعنی ګمان مې نه دی، یقیني خبره کوم انشاءالله چې دا هم ډېرو خلکو ته دا نه دي معلوم. اذا ادنى الاناء الى فيه سمى الله، چې دا لوښی به خولې ته نږدې کړو بسم الله به ووایو، فاذا اخره حمد الله، چې بیا به یې لرې کړو بیا به الحمدلله ووایي. اوس یو سړی وایي چې دا خو ټولو ته معلوم وي، ته څنګه وایي چې دا چاته نه دي معلوم؟ نه دا روانه خبره ته یادوم. یفعل به 3 مرات، دا کار به 3 پیرې کوو، یعنی 3 پیرې بسم الله، 3 پیرې الحمدلله. دا نه معلومه ډېره ته 3 پیرې بسم الله، ته ګلاس راواس بسم الله ودېسکي الحمدلله، بیا بسم الله الحمدلله، بیا بسم الله الحمدلله. ځکه چې هر پیر ته یو جدا ګوټ کې کنه، ښه دا یو ګوټ چې تا تېر کړو، یو ګوټو د نعمت د الله نو د الله حمد په دې باندې ویل پکار و، شکر چې ما دا ګوټ وکړو. ښه د هغې نه بعد وایي 8مه دعا. دا حدیث ته ابو امامه رضی الله عنه امام بخاري راوړی، امام بیهقي هم راوړی. هغه وایي ان النبي صلی الله علیه وسلم کان اذا فرغ من طعامه، رسول صلی الله علیه وسلم چې به کله د خوراک نه فارغه شو، وقال مرة اذا رفع مائدته، او یو کرتی ویلو کله چې دسترخوان پورته کړی شو یا پورته کوي، دا دعا ویلې وه الحمد لله الذي كفانا واروانا غیر مکفی ولا مکفور. ټول صفتونه د کمال خاص الله لره دي. الذي كفانا، هغه ذات چې موږ لره کافي شوی دی، زموږ دپاره څنګه کافي شوی دی، یعنی زموږ چې څه دي او څه مسلې دي او څه ته ضرورت دی هغه یې موږ له راکړی دی، نو الله زموږ کافي شوی دی. ښه و اروانا، او موږ یې ماړه کړي یو، او موږ یې ماړه کړي یو، غیر مکفیین، یعنی زموږ دپاره خو الله کافي دی، خو مخلوق د الله کفایت نشي کولی. دا تیر شوي درس کې موږ دا خبره ذکر کړه، هغه یو دعا کې داسې ټکی راغله چې که ټول مخلوق راجمع شي د الله دپاره کافي کېدی شي نشي، او الله مخلوق لا کافي دی. ها ولا مکفور، او نه موږ د دې نعمت ناشکره یو. وقال مرة، او یو پیرې داسې ویلې وه، د دې نه یو فایده دا راووته چې رسول الله صلی به دا دعاګانې بدلولې را بدلولې، ځکه چې دا اوس موږ په 8مه دعا کې یو، د خوراک نه بعد په 8مه دعا کې، معنی دا شو چې کله یې ووایه کله بله ووایه. افسوس خبره ده، افسوس خبره څه ده چې کوم چې دینی طبقه ده زموږ په معاشره کې، هغوی ته چې کومه دعا یاده ده هغه هم صحیح د دې وخت نه ده ثابت. کومه الحمد لله الذي اطعمني وسقاني وجعلني من المسلمين، دا د خوراک نه بعد نه ده راغلې ولې، خوراک نه بعد دا اسکاک نه بعد دا دعاګانې دي. وقال مرة، یو پیرې دا ویلو الحمد لله ربنا، ټول صفتونه د کمال خاص الله لره دي چې زموږ رب دی، پالونکی دی. غیر مکفی، زموږ دپاره الله کافي دی او مخلوق د الله کفایت نشي کولی. ولا مودعین، او نه دا خوراک د همیشه دپاره رخصت کړی شوی دی. ولا مستغنن ربنا، او د دې نه دې موږ ته د بېنیازۍ خیال نه وي ای زموږ ربه. داسې دعا تېر شوي درس کې موږ یې تفصیل کړی، معنی دا چې یا الله ولا مودعین، یعنی موږ دا خوراک وکړو خو ګوره داسې م رخصت کړی نه دی چې بیا ورته زموږ ضرورت نشته، بیا ورته هم زموږ ضرورت دی. ولا مستغنن، او نه موږ د دې نه بېنیازه یو، د خوراک نه موږ بېنیازه یو، او چې یو لکه اوس ماښام خوراک وشو بس موږ ته بیا ضرورت لرو. او دا دلیل دی ګورې سوچ وکړه دې ته چې موږ په هره لحظه کې الله ته محتاج یو، هره لحظه کې، ځکه دا غټې غټې ویل او دا تکبر په انسانانو پورې او په دې کمزوري مخلوق پورې مزه نه کوي. یو سړی خوراک وکړي که نه او خېټه یې را پړسولې ده او ډرقې ورسره وکړو او دا خو یو زمونږ او دا خو بس زمونږ دسترخوان ډکې دي، نه غټې خبرې مه کوه. ته بل ټیم لم دې خوراک ته محتاج او چې الله یې دله نه درکوي څوک به دله درکړي. ته بیا هم محتاج او ته بیا هم محتاج،
او صرف ته نه محتاج، بچی محتاج دی، ښځه محتاجه ده، مور پلار خوراک ته ضرورت لري، ملګري ټول محتاج دي. رسول صلی الله علیه وسلم ته وګوره، د هغه په شان غوره مخلوق په مخلوقاتو کې نشته. محتاج نه و دی خوراک ته، تږی کېدو به نه، وږی کېدو به نه، د هغه هم دې ته ضرورت و. نو د الله د نعمتونو نه موږ بې پروا کېدی خو نه شو، بلکې دا ټوله منډه خو د دقې روانه ده. د خوراک نه به ما ورته څه بېزاره شو، دا منډه او دا دنیا چې را کومه جاښه روانه ده، ټول د دقې وړې خېټې د ساتلو دپاره روانه ده. څنګه به موږ دا ووایو چې یاره موږ د الله د نعمتونو نه بېزاره یو او زموږ د خوراک ته ضرورت نشته؟ ځکه به رسول صلی الله علیه وسلم اکثر د خوراک څښاک نه وروستو په اذکارو کې دا ټکي وي: غیر مکفي ولا مودع ولا مستغنا. وایي د خوراک کولو او لاس اینځلو نه وروستو دعا. یو سړی به وایي چې په دې کې او په دې اولني کې څه فرق و؟ عنوان څه دی؟ د 225 صفحه کې عنوان څه دی؟ پښتو خو درځي کې نه. وایي د خوراک څښاک په اخره کې دعاګانې، دلته وایي د خوراک کولو او لاس اینځلو نه وروسته دعا. لاس اینځل پکې زیاتې دي، او که دی دغې سره یو ځای کړی هم په دې کې څه حرج نه و. ځکه زه بار بار وایم تاسو ته چې صرف د الله د کتاب نه علاوه او د رسول صلی الله علیه وسلم د صحیح حدیثونو نه علاوه هر کتاب چې دنیا کې دی کې کمې زیاتې، هر کتاب چې دی کائنا من کان چې د هر چا دی، انسان کمزور دی. ځکه علما وایي که یو سړی خپل کتاب زر پیرې وګوري که نه، نو انسان د انسان خو وایي چې یاره دې نه م یاره چې دا مې داسې کړی وی، چې دا مې داسې کړی وی، چې دا مې. زه دلته تاسو ته درس کوم او دا کتاب ګورم که نه، په خپله مې زړه کې په ډېرو ځایونو کې راشي چې یاره دا دعا لږه مخکې وی، دا وروسته وی، دا شاته. ښه چې داسې وکړم بل پیر له بیا راځي چې یاره دا لږه داسې وی.